بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو ټول ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. موږ تاسې ته په تېر درس کې کورنۍ دنده سپارلې وه چې خدای دې وکړي دغه کورنۍ دنده تاسو ټولو سرته رسولې وي. ښه، دا کورنۍ دنده مو سرته رسولې ده. ډېر ښه، ټولو سرته رسولې ده. تاسو په ټولو چارو کې همداسې څه شی اوسئ، فعاله اوسئ. خپلې کورنۍ دندې چې په هره برخه کې تاسو ته سپارل کیږي په ښه طریقې سره هغه سرته ورسوئ. لکه څنګه چې اوس تاسو د خپل لوست کورنۍ دندې سرته رسولې دي، هره دنده چې تاسو ته سپارل کیږي هغه په ښه وجه سرته ورسوئ. ښه، نننۍ موضوع مو تاسو ته معلومه ده؟ کومه موضوع ده؟ موږ تېر درس کې د شپږو علامونو طبقه بندي کړې وه، ځکه تاسو ته نن د کورنۍ د نن لوست عنوان هم معلوم دی. نن لوست عنوان مو څه شی دی؟ د پروتستا عالم دی. د پروتستا عالم وروسته به بیا نور عالمونه چې د هغه د فنجانو عالم و حیواناتو عالم او د کوم عالم هغه به د نباتاتو عالم باندې په ډېر لنډو ټکو کې تاسو ته در پیژنو. موږ او تاسو مضمون خو تاسو پوهېږئ چې بیولوژي دی، نو د پروتستا عالم او کومه پاڼه چې تاسو ته نن درس درکول کیږي هغه اوومه او اتمه پاڼه ده، لوست مو پنځم دی. او د درس موخه مې څه شی دی؟ د درس موخه دا ده چې موږ او تاسو به د دغې درس نه وروسته تاسو ټول په دې توانېږئ چې په دغه عالمونه دا څلور عالمه چې نن موږ لولو په دې کې به تاسو د دغې حیواناتو هغه ځانګړتیاو سره چې په دغه عالم کې یو ځای دي یا ځای په ځای شوي دي په دې باندې به تاسو ټول پوه شئ. ښه، راځو په لومړي قدم کې د اول عالم چې موږ او تاسو لولو هغه کوم عالم دی که نه؟ موږ او تاسو وایو چې اول کوم عالم اوس لولو، هغه چې دی د کوم عالم دی؟ پروتستا عالم دی. زه به دا پروتستا عالم درته څه شی ولیکم؟ هغه اصطلاح علمي هلته مې په پښتو کې لیکلی، دلته به اصطلاح علمي ولیکم. کوم عالم دی؟ کینګډم، صحیح دی؟ کینګډم پروتستا، صحیح؟ پروتستا د پروتستا عالم باندې نن موږ اوس خبرې وکړو. پروتستا عالم کوم ژوندي موجودات په دې کې شامل دي او د کومو ځانګړتیاو د لرلو سره د کومو ځانګړتیاو په لرلو سره په دغه عالم کې شامل کړي دي. موږ او تاسې تېره ورځ کې د باکتریا عالم په هکله وغږېدو، نو دغه کې چې کوم ژوندي موجودات ځای په ځای شوي دي هغه ژوندي موجودات یوکاریت دي. کم ژوندي موجودات دي؟ برخلاف د باکتریاو. موږ باکتریاو کې ویلې پروکاریوت شامل دي، صحیح؟ هغه ژوندي موجودات پروکاریوت دي. ولې دې کې چې په دغه عالم کې چې کوم یو شامل دي هغه چی دي؟ یوکاریت دي. کوم یو؟ یوکاریوت څه شی دي؟ ژوندي موجودات دي. دغه یوکاریت ژوندي موجودات چې په دې عالم کې ځای پر ځای شوي دي دا ځینې په کالوني شکل باندې ژوند کوي. په څه شي باندې؟ په کالوني شکل سره. موږ او تاسې وایي په کالوني شکل سره ژوند لري، یعنې یو ځای ژوند کوي، صحیح دی؟ په کالوني بڼه، صحیح دی؟ دی په کالوني بڼه دی ژوند کوي. دا کالوني علمي اصطلاح به هم تاسو ته ولیکم چې کالوني علمي اصطلاح چې ده، صحیح ده؟ د کالوني علمي اصطلاح کالوني، صحیح؟ کالوني یعنې دی په کالوني شکل سره هم ژوند لري. کوم ژوندي موجودات اوس په پروتستا کې شامل دي؟ څه شی دي؟ دا کې چې کوم ژوندي موجودات شامل دي هغه څه شی دي؟ هغه شنه حلجي. شنه حلجي یو بیلګه یې وایم چې هغه شنه حلجي هم په دغه کې څه شی دي؟ شامل دي. اوس هغه حیوانات لکه موږ او تاسې په تېر درس کې ولوسته یوګلینا، صحیح؟ الجي، صحیح دی؟ موږ ویلې چې یوه بیلګه الجي دي چې په دې عالم کې شامل دي، صحیح ده؟ یو او بل دا یو او بل موږ یو بله بیلګه څه شی ده؟ بله بیلګه یې موږ وایو چې هغه څه دی؟ یوګلینا ده. یوګلینا تاسو اوس د یوګلینا سره
بلد هستئ چې په تیر درس کې مو لوستلي دي نو دا په دغه عالم کې شامل دي. موږ وویل چې هم انفرادي شکل هم په کالوني شکل باندې د څه شی کوي ژوند کوي. تاسې اوس په د کینګډم پروتستا په هکله باندې پوه شوئ چې کینګډم پروتستا کې کوم حیوانات شامل دي د کومو ځانګړتیاوو له کبله چې هغه ځانګړتیاوې دی لري او په دغه عالم کې څه شی کړي دي ځای پر ځای کړي دي. اوس راسو څه شي ته راسو البته دا بیا په راتلونکي څپرکۍ کې په مفصله لولو خو اوس لنډه کتنه ورته په دغه خصوصیاتو له کبله ورته کېږي. راسو دوهم کینګډم ته چې دوهم کینګډم فنجي کینګډم دی. کوم کینګډم فنجي دا یو عالم شو. اوس راسو دوهم عالم ته یې چې هغه دوهم عالم لږ پورته به زه ولیکم چې تاسو ته رامعلوم شي یا تخته ټوله معلومه شي دوهم عالم یې څه شی دی. اوس راځو دوهم عالم ته هغه کینګډم صحیح شو کینګډم څه شی دی کینګډم شاباس کینګډم فنجي صحیح کینګډم فنجي دی. ښه کینګډم فنجي. اوس تاسو د دې عالم کینګډم فنجي باندې پوهیږئ چې کوم ژوندي موجودات په دې عالم کې شامل دي. موږ تاسې فنجیان ووایو. فنجیان دا د نباتاتو برخلاف څه شی کوي خپله غذا په خپله نشي جوړولی. دغه ژوندي موجودات هغه کوم ژوندي موجودات دي څه شی دي خپله غذا په خپله نشي جوړولی. صحیح خپله غذا دي خپله نشي جوړولی. نو چې کله وایي چې خپله غذا په خپله نشي جوړولی نو دا څنګه ژوندي موجودات دي. دغه ژوندي موجودات څه شی نه لري کلوروفیل نه لري. کلوروفیل نه لري. دی غذایي مواد چې کله دی په لاس ته راوړي دی د هغه تجزیه شویو عضوي موادو کې چې په ځمکه کې ذخیره شوي دي د هغو موادو د تجزیې څخه دی هغه خپله خواړه منځته یا غذا راوړي. صحیح یو دوه درې بیلګې به زه تاسو ته ووایم چې په دغه کینګډم کې چې کوم ژوندي موجودات شامل دي هغه کوم یو دي. یو دی چې څه شی شامل دي موږ وایو د ډوډۍ پوپنک موږ چې وایو پوپنک سره ټول آشنا یاست چې پوپنک صحیح ده. پوپنک کوم ډول حیوانات هغه دغه فنجي دی. صحیح ده. دوهمې موږ تاسې خمیره وایو یا پارسي کې ورته خمیرمایه وایي. خمیره صحیح دا خمیره د وړو خمیره چې ورته وایو هغه خمیره هم یو ډول فنجي دی. څه شی دی یو ډول فنجي دی. او همدارنګه په دې کې بل څه شی شامل دی تاسو دا ډېر لیدلی دی او خوړلی به هم وي مرخیړي. څه مرخیړي صحیح مرخیړي. دا مرخیړي هم څه شی دي فنجیان دي. څه شی دي فنجیان دي. نو موږ او تاسو کینګډم فنجي کې څه شی ویلي په دغه عالم کې چې کوم ژوندی موجود څه شي دي شامل دي هغه څه شی دي هغه پوپنک دی خمیرمایه ده او مرخیړي دي او داسې نور پکې شامل دي چې یو دوه درې بیلګې ما تاسو ته دلته ولیکلې. دغه ژوندي موجودات د سپورونو په شکل باندې سپورونو په وسیله باندې څه شی کوي تکثر کوي. د څه شي په وسیله باندې د سپورونو په وسیله باندې تکثر کوي. نو اوس تاسې د کینګډم فنجیانو باندې هم پوه شئ یعنی په دغه کینګډم فنجي کې کوم موجودات شامل دي. موږ وویل چې دغه ژوندي موجودات دغه تاسو وینئ دا څه شی نه لري کلوروفیل نه لري. څه شی نه لري کلوروفیل نه لري. نو چې کلوروفیل نه لري خپله غذا په خپله نشي جوړولی بل ته متکي شو. صحیح شو د نورو نه ځان ته غذایي مواد لاسته راوړي. بل موږ وویل چې پوپنک پکې شامل دی خمیره پکې شامله ده همدارنګه مرخیړي پکې شامل دي. دا په دغه عالم کې شامل دي او د سپورونو په وسیله باندې څه شی کوي تکثر کوي. راسو اوس د یو بل عالم ته چې هغه کوم عالم ده د هغې په هکله باندې تاسو ته یو څو خبرې کوو چې هغه عالم باندې هم تاسو پوه شئ. موږ او تاسو اوس یو بل عالم لولو. هغه کوم عالم ده موږ ویلي چې کینګډم پلانټ. صحیح ده. کوم عالم ده کینګډم plant. Kingdom plant. څه شی ده
د نباتاتو عالم صحیح د نباتاتو عالم د نباتاتو عالم صحیح شو د نباتاتو دغلته نباتاتو عالم صحیح دا د نباتاتو عالم کې اوس کومې ځانګړتیاوې شتون لري چې په تیرو عالمونو کې چې مو ولوستلې چې هغې کې شتون درلودي او که نه درلودي اوس راځو کینګډم پلانټ دغه نباتات چې دي تاسو ټول ورسره اشنا یاستئ زموږ او ستاسو په چاپېریال کې څه شی دي نباتات شتون لري څه شی لري نباتات شتون لري دغه نباتات ډېرې ډولونه لري ډېر ډولونه په دغه عالم کې شامل دي یو دغه نباتات چې دي څه شی لري یو دغه نباتات کلوروفیل لري څه شی لري کلوروفیل لري کلوروفیل لري صحیح شو کلوروفیل لري دا یو شنه ماده ده تاسو نباتات ګورئ شنه دي یا نور رنګونه لري خو دغه ماده پکې شتون لري څه شی لري کلوروفیل پکې شتون لري دوهم کله چې موږ وایو چې کلوروفیل شتون لري نو دی ضیایي ترکیب سرته رسوي څه شی رسوي ضیایي ترکیب سرته رسوي ضیایي ترکیب دی ضیایي ترکیب سرته رسوي نو د دغه کلوروفیل په لرلو سره دی ضیایي ترکیب سرته رسوي نو چې کله ضیایي ترکیب سرته رسوي دی خپله غذا په خپل ځان ته خپله جوړوي د غیر عضوي موادو څخه او د ریښو په وسیله باندې د لمر شی اخلي هغه وړانګې اخلي یا د لمر وړانګې دي او خام مواد سره یو ځای کېږي د دې نه څه شی جوړوي هغه شیره چې پخه شیره ورته وایي هغه جوړوي یا موږ تاسې ورته وایي چې ګلوکوز جوړوي چې د هغې څخه هم خپله او هم نور ژوندي موجودات ترې ګټه اخلي اوس تاسې د کینګډم نباتاتو په هکله باندې هم پوه شوئ چې دې کې کم ژوندي موجودات شامل دي هغه نباتات ټول چې کلوروفیل ولري او دا خو تاسو پوهیږئ چې دا ټول یوکاري دي او څو حجروي ژوندي موجودات دي راځو بل کینګډم ته صحیح ده د بل کینګډم په هکله باندې تاسو ته معلومات درکوو چې هغه انیمل کینګډم دی صحیح ده هغه انیمل کینګډم دی څه شی ده انیمل کینګډم یا کینګډم انیمل صحیح شو کینګډم انیمل دغه عالم چې دی د حیواناتو عالم دی د څه شي عالم دی حیواناتو عالم دی څه شي عالم دی د حیواناتو عالم دا د حیواناتو عالم دی په دې حیواناتو عالم دا برخلاف د نباتاتو دي خپل خواړه په خپله نشي جوړولی څه شی کوي خپل خواړه په خپله نشي جوړولی نو دا حیوانات د یو د څو حجرو څخه جوړ شوي دي صحیح ده د څو حجرو څخه جوړ شوي دي او خپله غذا په خپله نشي جوړولی بل ته متکي دي څه شي دي بل باندې متکي دي یعنې خواړه د نورو څخه لاسته راوړي څه شي څخه د نورو حیواناتو او د نباتاتو څخه دی خواړه لاسته راوړي خپل خواړه په خپله نشي جوړولی او دې کې ډېر څه حیوانات شامل دي چې موږ او تاسې به په راتلونکي کې د خیره سره د دې حیواناتو په هکله باندې وغږیږو چې په حیواناتو عالم کې کوم ژوندي موجودات شامل دي نو تاسې اوس پوه شئ نباتات او د حیواناتو عالمو په هکله نباتات موږ ویل کلوروفیل لري هغه کلوروفیل نه لري صحیح ده دوی غذا په خپله ځان ته جوړوي هغې غذا په خپله نشي جوړولی هغه متکي دي نباتاتو او نورو ژوندیو موجودات او نورو حیواناتو باندې څه دي خپل خواړه په خپله نشي تهیه کولی او همدارنګه فنجانو باندې پوه شوئ چې فنجي هم څه شی دي هغه هم کلوروفیل نه درلوده غذا په خپله نشي جوړولی بل باندې متکي دي چې تاسې هغه دوه درې بیلګې هم موږ دوه درې بیلګې دلته ولیکلې چې هغې کې یو مرخیړي و او بل پکې څه شی وه خمیره وه او همدارنګه په هغې کې مرخیړي او خمیره و همدارنګه الجی پکې شامل و او تاسو دغه درس چې ولوسته د دغه څلورو عالمونو مشخصاتو باندې پوه شوئ او کومې ځانګړتیاوې چې دوی درلودلې د دغه ژوندیو موجوداتو په دې باندې ټول پوه شوئ ښه ډېر ښه دا چې تاسو ټول پوه شوي یاستئ دا ډېره ښه خبره ده نو تاسو به راتلونکي لوست چې موږ او تاسې راتلونکي ورځ باندې کوم ورځ چې بیولوژي لرو هغې ورځ دپاره به تاسو ته یو کورنۍ دنده درکړمه چې دغه سپیرکۍ چې خلاصه شوه د دغې سپیرکۍ خلاصه به تاسو ډېر لنډه تاسې څه شی کوئ
ولیکئ بیا به زه ستاسو هغه کورنۍ دنده ولیکم ووینم. تر بیا مو الله مل شه.